بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي د قربانۍ د حیوان که عمرونه راته وښایاست چې په څونه عمر کم حیوان وي قرباني په صحیح کېږي. جواب بالله توفیق دی. محترم ورور په جواب کې به وایي چې محترمه دلته حیوانانو چې هغه کم جنسونه دي یا کمې نوعې دي د هغو په اعتبار باندې فرق کوي. د اوښ دپاره 5 کاله مقرر سوي دي چې اوښ قرباني هغه وخت صحیح کېږي چې د 5 کالو سو، او د هغه رقم د غوایي یا په اصطلاح باندې غوا ګامیښه د دو دپاره عمر 2 کاله دی چې د 2 کاله سو یا تر ډېر زیات سو قرباني صحیح کېږي، که کم وي نه صحیح کېږي. او د پسو او د بزو دپاره هغه کتاب 1 کال معاینه کړی دی. بزه یا سیرلی که تر 1 کال کم وي قرباني نه په صحیح کېږي. او پسه یا وری که چیرې کتاب وایي د 6 میاشتو وي نو دی دونه غټ وي یا په صورت باندې سم وي چې د 1 کال د دې سره یې فرق نه راځي، بیا په وری کې یوازې بزه نه بلکې په وری کې 6 میاشتې هم قرباني په کېدلی سي، که تر دې کم وي بیا نسي کېدلی. هدایه صفحه 440 جلدې 4 فتاوی حقانیه صفحه 414 جلدې 5. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.